الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأسعد النبيين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أكرم عبد وأعظم رسول، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. آمنت بالله، صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك سيدي يا إمام المتقين. زماد اسلام مومنانو مسلمانانو رونو، ماستا سوڑاندے دا رب العالمین دا عظیم کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشیدنا سورہ نساء پنزم سپارہ آیت نمبر 69-70 دعا آیتین کریمین مبارکین الوستل.
رب کریم جل جلالہ دې په مالا د حق وینا کولو او په هغه باندې مونږ ټول اوریدونکو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. مونږ د آقا دو جهان صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سره د صحابه کرامو د مینې او د محبت هم موضوع رانیولې وه. په هغې باندې مو خبرې کولې چې الله جل جلاله حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک لا څومره حسن او جمال ورکړی او صحابه کرام په هر وخت خپل ځان قربانولو ته تیار وو. نو چونکه مونږه هم د پیغمبر علیه السلام مبارک امتیان یو، دا دعوه کوو چې د حضور پاک مبارک سره مینه او محبت لرو، نو باید چې هر انسان خپل گریوان کې وګوري، خپل اعمالو ته وګوري او خپل وخت ته وګوري چې زه روزانه څومره نیک اعمال کوم او په څومره وخت کې د آقا دو جهان مبارک باندې درود شریف لولم، څومره زه حضور مبارک یادوم او څومره وخت زما دنیاوی خبرو کې تیریږي. دنیا وړاندې دی او مونږ ورپسې. نو باید هر انسان له دغه سوچ او فکر پکار دی. هر کله چې یو انسان دعوا وکړه چې زه د حضور پاک مبارک سره محبت ساتم، نو دی به اطاعت د حضور مبارک کوي، د هغه په نقش قدم باندې بدیزي، د هغه مبارک اقوال او افعال بده په خپل زندګۍ کې راولي او هغه به مني. نو بیا په هغه کې 2 جمعې چټي راغله. یو جمعه پکې په علم الغیب عطائی باندې بیان وشو چې رب کریم جل جلاله خپل خواص او بندگانو لا دغه علم الغیوب نا بعض غیوب ورکي، دغه علم ورته عطا کوي. چونکه قرآن مجید کې دواړه آیاتونه ذکر دي. په کوم آیاتونو کې چې نفي د علم الغیب راغلي د هغه ذکر دي، او په کوم آیاتونو کې چې اثبات د علم الغیب راغلی دی هغه ذکر دي. نو داسې بنه کې چې یو اړخ ته که یو انسان وایي چې زه علم الغیب عطائی غیر ته منم، او کومو کې چې نفي د علم الغیب راغلی د هغه نه منم، نو کده ځان ته هر څومره مسلمان وایي او دعوه کوي، نو د مسلمان نشي پاتې کیده. او بل اړخ ته که یو انسان دا وایي چې زه علم الغیب نه چې کوم آیتونو کې نفي راغلی د هغه منم، او په کومو کې چې اثبات راغلی دی بیا هغې له توجیه لټوي، توجیهات فاسده ولا لټوي او د هغې نه ځان خلاصوي، نو هیڅ کله هم دغه انسان د اسلام په دایره کې دننه نشي پاتې کیده. نو قرآن مجید کې دواړه آیاتونه ذکر دي. قرآن مجید کې جګړه نشته ده. د قرآن مجید نه به پنډه ځای نه جوړه چې کله په یو طرف او کله په بل طرف. مفسرین او علماء دا دغه آیاتونو تطبیق کړي دي چې رب العالمین په دغه غیوب باندې هیڅوک هم نه خبري، لکه محمد رسول الله مبارک ته قرآن مجید کې رب کریم فرمای اے زما محبوبہ علیک الصلاۃ والسلام مبارکہ د خپل امتیانو ته د او فرمایا کچر ته ز په غیب باندې پوی دی او ما ته د علم الغیب سره ما ته هغه ښکاری دی او دغه علم ما سره وي د علم الغیوب نه، نو ما بزان ته کثرت د خیر کوله، طلب میں به د خیر کوله، ما بزان ته ډیر زیات خیر طلب کوله. چونکه دلته کې نفي د علم الغیب راغله، حضور مبارک تک علم وینو ځان ته به طلب د خیر کوله. لیکن په بل ځای کې رب کریم
جل جلالہ فرمائی وما ہوا علی الغیب بدونین، دا محمد الرسول اللہ مبارک تاسو تا پا غیب و بیانولو باندی شمتیا نہ کئی. نو چین کو قرآن مجید کے خبیا ٹکراو راغے. مفسرین علماء وائی چی قرآن مجید کے ٹکراو نشتا دے، کم ځای کې چې نفی د علم الغیب نه راغلی دا ذاتن دے، سو کې دعوه نشي کولای چې زما خپل دے. محمد رسول الله مبارک تک د خیر پته نه لګي نو ذاتی دے، دغه علم د سره خپل نشته دے. او که چرته د خیر پته وته لګي او د شر پته وته لګي چې سار له بدا سے کار کیږي یا زمانه پس به په دې امت کې دغه شان خلق گمراه کیږي یا دغه کسان به په ما باندې ایمان راوړي، نو دا علم الغیب عطائی دے. دا د محبوب علیہ السلام مبارک خپل څه کمال نه دے، رب العالمین دغه کمال ورکړي. نو په دې باندې به ایمان لري او دا عقیده به جوړي. او کچرته داسې نه وي او ډیر منځونه او کې او ډیر سجدې ولګي، حاشا وکلا، چرته هم ته مؤمن مسلمان نشي پاتې کیدی. اوس براشو خپل موضوع ته د صحابه کرامو د آقای دو جهان صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سره مینا او محبت، چې په هغه کې صحابه کرامو کې خو هر یو د حضور پاک مبارک عاشق او د هر صحابي په زړه کې د حضور پاک مبارک حسن او جمال ځان تکور جوړ کړي، او د حضور پاک مبارک مینه پکې ځان ته یو بل کور جوړ کړي، او د هر صحابي په زړه کې د هغه ندري صحابه کرام مبارکین حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مبارک او د هغه دو ملګری د تبوک غزوه دا د آقای دو جهان صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د ژوند مبارک آخری جنگ چې په هغه کې حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک پخپلا حصہ اغستی وا. حضور اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک با د بازی جنگی چالونو او مصلحتونو د وجنا غزوی تا دروانی دون مخ کې خپل اراده د عام خلقو نه پټ ساتلی، لیکن غزوه تبوک داس یو واقعا وا چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په هغه کې اعلان وکړو چې د جنگ د پاره دی پوره تیارې وکړي شي، تر دې پورې چې پنوي مسلمانانو باندې هم په دغه جهاد کې شرکت لازم. کله چې د جهاد لخر د تیارولو اعلان وش، نو په دغه وخت کې د عربو علاقہ د سخت ګرمۍ سره مخامخ وا، د کجورو فصل پوخ شوی، نور داسې تویزو چې هر سال رونکې د سویری په تلاش کېو، او د دینه مخکې د ډیری مودې رسې د قحط د وجنا مسلمانانو د ډیر د تنگ دستۍ ژوند تیرولو، د بوج پورته کولو، د سورلۍ د زناورو ډیر کمیو، سفر ډیر اوږدو، او د مسلمانانو د هغې حوصلې د راښکته کولو د پاره په دې کې منافقان موجودو. نو دغه منافقانو د اسلام دشمنان او تند نمړ شي، او دا ساروی مو به هم د لوګي او تند نمړ شي، او کله به ورته د رومیانو د فوجي طاقت او د هغوی د اسلحې او د ساز او سامان ذکر کولو چې هغوی خو دونه فوج دی، دونه سامان لري، دونه اسلحه لري، او د تاسو سره څه شی دی چې تاسو د رومیانو د فوج سره جنگیږئ، او د مسلمانانو د حوصلې را کوزولو کوشش به کولو. غرض دا چې هر قسمه نفسیاتی حربې استعمال کړي، او په دې حالاتو کې د جهاد اعلان د مسلمانانو د پاره یو غټ امتحان، ځکه چې فصل پوخ شوی دی، ساز او سامان نشته دی، سورلین نشته دی، موسم خ ګرم دی، د خوراک انتظام نشته، د اوبو انتظام نشته، دا یو غټ امتحان دی. لیکن بیا هم صحابه کرامو د آقای دو جهان صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په اطاعت کې
او د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په حسن او جمال باندې هر قسمه قربانولو ته هغه خپل ځان تیار کړو. هغه مبارک کله دغه سازشونو پروا ساتله او کله چې حضور مبارک आवाज او فرمایلو چې جهاد لراوزه تمام صحابه کرام اول لبیک یا رسول الله حاضر دی الله رسوله او په دغه لبیک باندې روان شول جهاد طرف ته. او صرف په دغه کې درې صحابه کرام د سستی او د لاپرواهی د وجنه پاتې شول چې په هغه کې حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع اور حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم مبارک. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دغه واقعی تفصیل د مفسرین او امامان او علماء په خپل د حضرت کعب رضی اللہ عنہ مبارک د خلینه چې کوم دی بیان کړي. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ مبارک وای چې مونږ درې واړه صحابه کرام پاتې شو د سستی او د لاپرواهی د وجنه. حضرت هلال بن امیہ رضی اللہ عنہ مبارک چې د دشمیر په مالدار صحابه کرامو کې کېده. او د هغه دا سوچو دا خیال یو چې ځان ته به یو سورلی واخلم یو اوغ به واخلم او د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سره په جهاد کې شامل شي. او دغه شان مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ مبارک هم دا خیالو چې ځان ته یو سورلی واخلم او د مسلمانانو سره په دغه جهاد کې شریک شي. دواړه صحابه کرام په دې شش پنځ کې وو ننزو او سبازو. کله چې ډېرې ورځې تېرې شوې نو دا سوچ په غالب شي چې اوس خو ډېرې ورځې تېرې شوې او که اوس مونږ لاړ شو نو د حضور پاک مبارک سره به په جهاد کې مونږ شامل نشو، جهاد به ختم شوی. دوی د لښکر نه پاتې شول. او دغه شانته حضرت کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ مبارک هغه سره هم دا معامله وشوله چې ځان ته به یو اوخ یا اوخ واخلم او په هغه باندې بلاړ شم او د حضور پاک مبارک سره په دغه جهاد کې شامل شم. چې کله بدی صحابه کرام مبارکان مدینه منوره ته راوتل د کورونو نه برابر شول نو صرف د منافقینو نه او هغه صحابه کرام چې ډیر زیات به ضعیف او کمزوري بوډاګان وو دا غوی نه بوته علاوه بل څوک په نظر باندې نه راتل. کپاتې شوی نو منافقین بو هغه د جهاد نه پاتې شوی او ضعیف مسلمانان دغه جهاد نه پاتې شوی. کله چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د غزوه تبوک نه را واپس شو او دوی ته خبر مدینه منوره کې ملاو شو نو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ مبارک وای چې مونږ به د شرمندګۍ د وجنه هر یو سره هر وخت دا فکر چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ته بسنګ مخامخ کیږي. کله به د خپل کور والو سره مشوره کوله چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک مدینه منوره ته تشریف راوړي نو مونږ لسه کول پکار دي. او کله به ذهن ته دا سوال راتله چې حضور مبارک راشي نو سنا سبانا به جوړ کو او په دغه باندې به د رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک نزان خلاص. او بیا اوایل که هر څه فیصله راوځي که خراوځي او که بد راوځي مونږ به د آقا دو جهان صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په دربار گوهربار کې در اختیار وینا نه علاوه بل څه نه وایو. ځکه صحابه کرامو ته دا پته وه چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د نور نبوت په ذریعہ باندې د زړونو پټ خبره رب العالمین حضور پاک مبارک ته ورخای او د هغه نه څه شی پټ نشي پاتې کیدی. ستا په دې سینې کې چې کومه خبره ده حضور پاک مبارک ته چې رب العالمین او غواړي حضور مبارک له دغه علم ورکي. حدیث په څه شی ده د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه حدیث ته په خپل مسند کې ذکر کړي په جلد نمبر 4 صفحه نمبر 228 باندې یو صحابي مبارک حضرت وابصار رضی اللہ عنہ مبارک وای په ذهن کې مې یو سوچ راغی چې د خیر او د شر یو خبره راته معلومه نه ده
نن د حضور پاک مبارک نه د دې په باره کې تپوس کوم. ودا خبره مې پزړه کې راغله، وې ما وی نن د حضور پاک نه تپوس کوم. وې چې کله رالم د حضور پاک مبارک د هغه شاګردان مریدان صحابه کرام د حضور پاک مبارک نه غیر چاپیره ناست، وې زینو چې ورغلې وې حضور پاک مبارک لا وې د خلکو په اوګو باندې مخپې واړولې، په دغه رش کې وې زه د حضور مبارک خواله ورتلم. وې صحابه کرام را پسې چغې جوړې کې چې او واپسا دا سکه د خلکو په اوګو باندې خپېړې را واپس شه. وې ماوي پریمي دی چې د حضور مبارک خواله ورشه. دا حدیث مبارک امام احمد رحمت الله علیه په خپل مسند کې ذکر کړی دی په جلد 4 صفحه نمبر 228 باندې. وې چې کله حضور مبارک ته ورنږدې شم، وې حضور پاک مبارک را ته فرمایي را نږدې شه را نږدې شه. وې چې حضور مبارک ته ورنږدې شم نو د حضور پاک مبارک د زنګونانو مبارکانو سره می خپل زنګونان ولګول، او دا د ادب طریقه ده. یو عالم سره یو پیر سره ته ملاويږي او کینی، نو حضرت جبرئیل علیہ السلام مبارک دغه طریقه صحابه کرامو ته خودلی. هو جبرئیل علیہ السلام مبارک راغی او د حضور پاک مبارک ته په تحیات شکل کې کیناست او خپل زنګونان د حضور پاک مبارک زنګونان مبارک او سره ولګول، او بیا ترنه تپوس کوي پختنه تی کوي. دغه د آداب طریقه ده، د تپوس طریقه ده. دا د تپوس طریقه نه ده چې تا عالم لدرې کانی طلاق ورکړه چې دا خبره شته کنيشت. دا د اسلام خلاف خبره ده. دا علم نه ده، دا جاهلتوب دی، جاهلیت دی. دغه علم دی، دغه آداب دي چې جبرئیل علیہ السلام مبارک مونږ ته راښودلي. وې ما د خپل زنګونان د حضور پاک مبارک زنګونان مبارکانو سره ولګول. وی حضور پاک مبارک را ته پخپله فرمای واپسا ته چې صلی راغله نو زه درته بیان کم او کنا تیرا ته بیانې. صحابه کرام خو ډیر د آداب والو، کوم ته چا دا سه وي چې لکه تیرا ته بیانې کزه بیان کوم د جی مونږ درته بیانو. حضرت وابصار رضی الله عنه مبارک ورته وای قربان تاسو را ته بیان. ګوره دا خبره د حضرت وابصار رضی الله عنه مبارک پسینې کې دا پزړه کې دا سوچ کې خبره راغلی دا چاته پته لګي چې تاسو په ذهن کې یو چاته پته لګي چې تاسو په ذهن کې اوس کومه خبرې دي. حضور مبارک له دغه علم رب العالمین ور کړو. وی وابسه د دې د پار راغلی چې ته زمانه د خیر او د شر په باره کې پوښتنه وکړي. وی او یا رسول الله د دې د پار راغلی. نو دا د حضور پاک مبارک علم دی چې صحابه کرامو ته دا پته و چې حضور مبارک په دربار کې به دروغ نه وایو. حضور مبارک ته د دې پته لګي. وی چې کله حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک مدینه منوره ته تشریف راوړو، مسجد نبوی ته را حاضر شو، را داخل شو. وی په دغه وخت کې خلک د حضور مبارک سره راټول دي، را جمع دي. د حدیث راویان د هغه اتیا یا 50 خلک خای چې دا یا اتیا خلک او یا 50 خلک د حضور مبارک سره، او په دې کې هر یو قسمونه خوړل د دروغو منافقانو، او ځان به د حضور مبارک نخلصولو، او حضور مبارک به د هغوی په ظاهری قسم باندې اعتبار وکړو پرې به خود. حضرت کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ مبارک وای وی چې کله زمان نمبر راغی او زه د حضور پاک مبارک ته مخامخ شم، وی حضور پاک مبارک ما ته مسکیش. وی داسې مشکل شو چې د هغې نه د حضور پاک مبارک د خفګان پته لګېده چې حضور مبارک زمانه خفه دی. وی ما ته او فرمایل چې کعبه تو ولې د جهاد نه پاتې شوی، ولې تا سره سورلی نه وه، سورلی دې نه واغستې، څه وجه وه چې ته پاتې شو؟ وی ما ورته عرض کړه د الله رسوله که چېرته زما معامله د یو دنیادار سړي سره وی نو داسې خوله راله خدای راکړې ده چې ځان مې به ترنه خلاص کړی وی، او په دې موجوده خلکو کې بچا هم زما دا خبرې دروغ نه وی ګڼلې. داسې خوله راله الله راکړې ده او داسې خبرې پې د ځان نه را جوړولی شو. خو د الله رسول زما معامله ده یو د داسې انسان سره ده چې د رب العالمین نه برحقه پیغمبر را لېږلی شوی، او آقای دو جهان مبارک استا په وړاندې به رښتیا وینا کومه دروغ به نه وایم. وی ښه چلو وی د الله رسوله بس صرف په دغه کې پاتې شو چې نن ځم او سبا ځم او ځان له یو سورلي اخلم، بس په دغه کې ناوخته شو او پاتې شو. حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ورته او فرمایل وابسا
تاریختیا اوایل دا د حضور پاک مبارک علم دی. حضور مبارک ته دا پته و چې او د دې وجه نه دا پاتې شوی دی. وی او حضرت کعب بن مالک رضی الله عنه مبارک ته فرمای تاریختیا اوایل وی تو اوس انتظار وکړه چې رب العالمین ستا په باره کې یو فیصله راولېږي بیا به په هغه طریقې باندې مونږ ځو. حضرت کعب بن مالک رضی الله عنه مبارک وای زه د محفل نه پاسېدم. وی په دغه کې د بنی مسلمه قبیلې څخه کسانو پاسېدل او زما خواله راغلل. ډېر زیات ملامته کم ډېرې خبرې راته وکړي. وی ما په ذهن کې دا سوچ راغی چې راشه خپله خبره بدله کا او د حضور مبارک په خوا کې څه د دروغ وینا وکړه حضور مبارک به دې پرېږدي. خو په دغه وخت کې زما په نظر باندې مغاز بن سهیل او حضرت ابو قتاده رضی الله عنه مبارک په نظر شول او هغه ما ته وویل زما حوصله اوچته کا چې په خپل خبره باندې قائم ودرېږه، رښتیا مه پرېږده، رب العالمین به ستا د خلاصي لاره جوړه کړي. ولې رونو الصدق ينجي والكذب يهلك، دا ترجمه ده چې کم سړی دروغ وایي دا به هر ځای کې ګیریږي، دا به هلاکیږي ګیریږي، او کم سړی چې رښتیا وایي نو وی رښتیا وی دا کنجی ده د تعالی دا تا ته هر مخه کلاوي. رښتیا چې وایي په کوم اړه باندې چې رب العالمین بتا ته هغه مخه کلاوي. وی زه په دغه رښتیا باندې قائم ودرېدم او وی دغه شانت زما د غدوه مرګري وی د دې هم دغه معامله او حضور مبارک ورته او فرمایل چې تاسو انتظار وکړئ رب العالمین چې څه فیصله راولېږي هغه شانت به بیا کو. حضرت کعب بن مالک رضی الله عنه مبارک وای وی حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک صحابه کرام ته حکم وکړو چې تاسو د درو واړو سره معاشرتی معاملات بند کې ختم کې. ولی د رب العالمین حکم دی. د حضور پاک مبارک په زبان مبارک ورته بیان کړ چې دغه درو واړو صحابه کرام سره لین دین اغستل ورکول دا تر نه ختم کې د دوی سره لین دین مکوي. خبره دومره حد پورې لاړه چې صحابه کرام هغوی سره خبرې اترې پرې خو دي، چا ور سره خبرې اترې نه کولې. حضرت کعب بن مالک رضی الله عنه مبارک وای وی دغه وجه نه وی سلوي خورز چې د دې تیر شپې چا به کم دې تعلق زمون سره نه ساتلو او چا به په مونږ باندې سلام کلام نه کوو. وی هغه دوه مرګري هغه به د شرم د لاس د کورونه نه راوتل لکه چا خبرې نه کولې. خو ما به حوصله کوله، بازار ته بتلما، سود سودا مې بکوله او دغه شانتی جمعات ته بتلم پاغې کې مې بمنس کوو. وی چې پچا باندې مې به سلام واچو چا به د سلام جواب نه راکړ. ولی البغض فی الله لله والحب لله، د الله د پاره محبت او د الله د پاره بغض. چا سره چې دشمنی کې د الله د پاره بس د حضور مبارک حکم دی چې د دوی سره لین دین ختم، سلام کلام ختم. وی چې جمعات ته به ورغلم او پچا باندې به مسلام واچو په صحابو کې یو قسم زما د سلام جواب نه راک. او چې حضور مبارک باندې مې سلام واچولو وی حضور مبارک سلام جواب خسکه وی مخ مبارک بیرانه واړو. د الله حکم دی، د حضور مبارک و سره محبت ته د خپل صحابه کرام سره، لیکن حکم د الله دی چې دغه شانت کار وکړه. وی اورز د خپل د تر زوی او زما د ماشوموالی مرګره ابو قتاده رضی الله عنه مبارک ویزه د دیوال تور او ختلم او دته می आवाज وک په ډېر مایوسه سره چې تو خو زما د ترزو ای زما رشتہ دار او بلدا چې زما د ماشومتوب مرګره او د ماشومتوب مرګره دا خو په یو بل باندې ډېر ګران وي، یو بل ته ډېر خوښ وي چې یو ځای راستر شوی یو ځای ناستا پاستا یو ځای ګرځیدل. نو وایو ته چې ته زمانه سلام ولې نه اخلي، زما سره خبره اترې ولې نه کې. د صحابه کرامو د عقیدین قربان حضرت ابو قتاده رضی الله عنه مبارک ورته وای الله اعلم ورسوله، الله جل جلاله او دا رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک وی ډیر خپویږي سپویږي وی دواړه خپویږي، الله هم پویږي او حضور پاک هم پویږي. وی دا خبره می چواوري دله په ډیر پزړماتي باندې د زده دیوال نه راکوس شوما، دستورګو نه می اوخ روان شوي او کور اړخ را روان شو. الله او دا رسول ډیر خو پویږي، دغه علم رب العالمین حضور پاک مبارک لور کړو. د بخاری شریف حدیث ته په جلد 1 صفحه نمبر 453 باندې راوړی
حضرت طارق ابن شهاب رضی الله عنه مبارک وای و ما د عمر رضی الله عنه مبارک نواوریدل چې اوې وایل چې زمون په مینس کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ادرید فاخبرنا غن بدا الخلق حتى دخل اهل الجنه منازلهم واهل النار منازلهم. وی حضور پاک مبارک مونږ ته د خلق کوم رسنه چې دا مخلوق الله تعالی پیدا کو وی دا هغه رسنه مونږ ته په خبر بیانولو باندې شروع وکړه. د هغه رسنه وی مونږ ته خبر را کولو تر دې پوري چې جنت او دوزخ ورځ د قیامت او هغه خلق چې جنت ته ننوتل او هغه خلق چې دوزخ ته ننوتل وی د دې ټولو په باره کې حضور پاک مبارک مونږ ته خبر را د مخلوق د شروع کیدونه د پیدا کیدونه ال الجنه والنار. هغه خلق چې الله جنت ته داخل کړي او هغه خلق چې الله جهنم ته داخل کړي وې د دې ټولو په باره کې مونږ ته خبر را. دا خو د بخاری شریف حدیث ته د حضور پاک مبارک په علم الغیب باندې دلیل دی چې رب العالمین د تیری شوی زمانه او د راتلونکي زمانه د ماکان او ما یکون علم حضور پاک مبارک لور کړو. وې دا خبره مې چې واوري دا وې بس پزړماتی باندې را واپس شوم را روان شوم وې د سترګو نه مې اوخ کې بيدي. لیکن دا درې واړه صحابه کرام د رب العالمین د طرف نه په ډېر سخت ازمایش کې راګیرو لیکن هیڅ قسمه ګله دخل نه نو راويستلی ولی یو طرف د حضور پاک مبارک سره سلام کلام ختم صحابه سره سلام کلام ختم کومنګ سره د مسجد یو امام سلام کلام پرې خودو سلام کلام پسکه کمامولی دا سخته او چته خبره راته وکا پس بیا مونږه غ جمعات پرې خپل جمعات تور خوشی ایمان به زمونږ نه ختم شي که چرته د اسلام او د کفر خبره رااله رب العالمین زمونږ د ایمانونو مضبوط کی. دا صحابه کرامو چې حضور مبارک و سره لین دین پرې خو صحابه کرامو سره لین دین پرې خو لیکن بیا هم د غدري واړه صحابه کرام د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د درن نه جدا کیږي د هغه درن پریدي ولی د حضور مبارک د درن ورته ملاویږي کنه هڅه خو د غدر نه پریدي ظاهری او باطینی علوم ورته ملاویږي فیوزات او برکات ورته د حضور پاک مبارک د درن ملاویږي. او بل داوا چې د درې واړه صحابه کرام د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د حسن او د جمال بندیوان رحمان بابا سوای که خبر شو وې که خبر شي څوک ها دغه شان رحمان بابا اشعار فرمایلی دي کو په حسن وې په حسن څوک ها که خبر شو څوک په حسن د ما د یار دغه شان اشعار ویلي وې پریک بنی دي دغه در څوک دغه شان اشعار فرمایلی دي د ما د ذهن نووت منسوب. نو صحابه کرامو زکه د حضور پاک مبارک د غدر نه پرې خو دا بیا ور پسې دي چې د دیدن طاقت هیڅ اثر نشتا د دیدن طاقت هیڅ اثر نشته لکن ورته کته نشي برابر سوک ویتن ورته نشي کته د حضور مبارک مخ مبارک ته بسو ګوري دا انور خو یو ذره ده او د حضور پاک مبارک د حسن او د جمال نه ورته یو خیرات ملاو شوی دی یو ذره ده. او بیا چې د انور په دې لسو یو لسو کې خپل دا شعاعان را پریدي په دې وخت کې بیا د انور ته سو کتهش هیڅوک ورته نشي کته نور ته قتل سکه استاد نظر د ختمېدلو خطر ده ستا نظر به ختم شي لیکن ورته نشي کته. نو عبدالرحمن بابا وای وې د دیدن طاقت هیڅ چا سره نشتا لکن ورته کته نشي برابر سوک ویتن ورته نشي کته نو مخ د دلبر ته بسو ګوري. او بیا وای که هر سو دلبران ډیر دی په دنیا کې که هر سو دلبران ډیر دی په دنیا کې بل بنوي زما یار غونته دلبر سوک وې زه خو د دینه انکار نکوم په دنیا کې خود حسن او د جمال والا خلق ډیر دي انبیا دي صحابه کرام دي خوري دي علمان دي داس نور خلق د حسن او د جمال والا شته دي خو زما د یار غونته ببل سوک نیوي. د عبدالرحمن بابا هم دا کی دوت حضور پاک مبارک بے مثل بے مثال بشر رب العالمین را لګلې. او علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ وائی دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے قابل میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. بے په دنیا کې چې هر څومره خلق د احترام قابل دي د عزت قابل دی وی دا ټول منم د یو نه هم انکار نکوما د هر یو ادب کوم د هر یو تعظیم کوم
مگر مصطفیٰ کے بعد. دا علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ دا عقیدہ و چې حضور پاک مبارک بے مثل بے مثال دی. نو الغرض دغه صحابه کرامو د حضور مبارک در نه پرې خودو، ولی د حضور مبارک د حسن او د جمال بندیوانو. د مبارک وای وی بل طرف ته هلال رضی الله عنه مبارک وی په جړه باندې خپل ځان خراب کړو، ځکه د عمر نه لوی عمر رسیدا سړیو او ضعیف او خلق وسره لین دین پر خودلو، وی ډیر زیات جړلیو او د هغه بی مبارک رااله او د حضور پاک مبارک په خدمت کې حاضر شو. وی قربان هلال وی ډیر کمزور دی، ضعیف دی، سوخه د خدمت کولو والا نشته دی او د کمی رسنه چې خلق وسره لین دین پر خودلې دی، څوک وسره سلام کلام نه کوي. وی کله کله یو سون وړی والی د ورځې روجوي او تمام شپه رب العالمین ته په توبه استغفار کوي. نو کتا سو ماته اجازت راکړي نو زه به د خپل خاون دغه به خدمت کوم، دغه به خیال ساتم، اسنه چرته مړ راته نشي. حضور پاک مبارک ولا اجازت ورکو چې زه صحیح ده، ولی حضور پاک مبارک حکم فرمایلیو چې تاسو خپل خزونه جدا شي. سلوي خورز چې تیر شوي حضور پاک مبارک حکم وکړ چې د خپل خزونه جدا شي. نو صحابه کرام فوراً د خپل خزونه جدا شو. حضرت کعب بن مالک رضی الله عنه مبارک وای وې ما پښتنه وکړه چې طلاق ورکو او کنه هم داسې چې تر نه جدا شو. وینا طلاق ما ورکوي هم داسې تر نه جدا شي. وې ما خپل خزا د خپل مور کرا واسطه ول چې ز ورشه د حضور پاک مبارک حکم دی، اسنه حضور مبارک ناراض شي. نو کله چې دغه ورځ تیری دی پدې کې 50 ورځې تیر شي، چا هم دغه صحابه کرام مبارکانو سره لین دین نه ساتل. 50 ورځې چې تیر شي په حضرت کعب بن مالک رضی الله عنه مبارک باندې په دغه لمحاتو کې یو بل مصیبت راځي چې هغه باندې د حضرت کعب بن مالک رضی الله عنه مبارک د شپې او د ورځې خوب حراميږي. د مبارک وای وېزه د مدینه منوره بازار ته اوتلم او په هغه کې یو د شام زمیندار او چې په هغه کې غله خرڅوله د مدینه منوره په بازار کې غله راوړي و غله خرڅوله. په ما سره خو چالین دین نه کول، خبر چا نه کولې. نو زما په تلاش کې چیر حضرت کعب بن مالک بچرتوي او دار علی غلو د غسان بادشاہ هغه ول یو خط ور کړو چې دا خط حضرت کعب بن مالک لورک. وېزوته یو چا په اشاره باندې او خودلم چې دغه دی. وې چې کله مال راغې وې مال هغه خط راک او هغه خط پر یو ریشمی کپڑا کې تړلې شوی، ډیر عزت باندې ولر علی غلو او په هغه خط کې لیکلی وې کله چې ما هغه خط کولاو کو اومس پړد نو پاغي کې لیکلیو فانه قد بلغني ان صاحبك قد جفاك. وې په تحقیق سره مونږ ته دا خبر را رسیدلې ده چې ستا صاحب مراد جناب نبی کریم محمد رسول الله مبارک تا سره لین دین پر خو دے، تا سره جفاو کا، تا سره لین دین پر خو دو. ولم يجعل لك الله بدار هوان ولا مضيغه. او رب العالمین خو ته د بیزته او د رسوایی د پاره نه پیدا کړي. ګوره تا په ایمان راوړیو، ته په هر قسمه قربانولو ته تیار وي او ته په منزل راک پرې خو دي. زمونږه خپل راشه مونږ به تاسو سره خصلو وکړو. حضرت کعب بن مالک رضی الله عنه مبارک وای وکله چې ما دا خط پڑھاو کو امل وسته وې ما ځان سره اویل چې دا پتا باندې دغه مخ کې نه هم لوی مصیبت راغې. افسوس په دې خبره باندې چې یو کافر د مسلمان په ایمان باندې غلبه او کا او د په زما ایمان باندې حمله کوي چې زه د حضرت کعب بن مالک ایمان لوټ کم. وې ما د ډېر غوسې نه غقت او مشلولو او تنور ته مې ور واچول. دغه د صحابه کرامو ایمانو دا د هغوی ایمانداری وا د هغوی که هر څو بس حضور مبارک د هغوی دین او ایمان او د هغوی اسلام حضور مبارک بچ په کم طرف باندې تاویده صحابه کرام ورپسې په هغه طرف باندې تلل. حاجی محمد امین بابا سے فرمای وی زما دین زما ایمان دے محمد پما زیاد لحد گران دے محمد او د زړه سر دستورګو تور می تر نظر شپ والله زما جانان دے محمد او چې ترسو می سا ګرځيږي په بدن کې چې ترسو می سا ګرځيږي په بدن کې پزوپا وظیفه می په زبان دے محمد او په مولا خرم قسم طبيب لاړ شه د زړګي زما درمان دے محمد
او د محمد امین د زړه پر هر بو جوړ شي چې آقای مهربان دی محمد. د صحابه کرامو دین او ایمان هغه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک. کله چې 50 ورځې تیر شوي او په دغه ازمیخت کې دا درې واړه صحابه کرام پاس شول، نو رب العالمین جل جلاله د هغه توبه قبول کا او زیر ورته د جناب نبی کریم محمد رسول الله مبارک په زبان مبارک باندې واورولو. د سوره توبه آیت نمبر 117 او 118 را نازل شول چې تاسو توبه رب العالمین قبول کا. چې کله هغه ته دا خبر ور ورسید، په روایت کې راځي چې د غدری واړه صحابه کرام راغ د حضور مبارک سره مصافحه وکا او د حضور مبارک لاسونه خپل کا او د حضور مبارک زنګونان خپل کا. ټیټ شول ورته او د حضور مبارک زنګونان خپل کا. ټیټیدل چاته هيو هغه د چې انسان سجده وکي هغه ناروا ده، کاغه عبادتن وی او که تعظیمن وی ناروا ده. عبادتن که دیو کا خو مشرک شوي او که تعظیمن دیو کا خو مشرک نی لیکن حرام کار دیو کو. ځکه د محمد رسول الله مبارک په دین کې دغه تعظیمن سجده حرام ده، دا بنه کوي چاته. دغه درې واړه صحابه کرامو نه صحابه کرام نور را چاپیر دي او د خوشاله د وجه هغه ته مبارکي ور کوي او ناس ته خوشحالي. دغه روایت مبارک چې د حضرت کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ مبارک دخله مبارک نه مفسرین او علما بیان کړي. په دې روایت کې مونږ ته کومه فائدې دي، زمونږ د پاره پکې کم تعلیم دي. لومبۍ فائدہ پکې دا درونو صحابه کرام چې وو دا د حضور مبارک تابعدار په هر حالت، ځکه هغه داوا کړی و چې مونږه ایمان راوړی دی بالله او رسول، او مونږه هم دا داوا کړی دا چې مونږه الله او دغه رسول صلی الله علیه و آله وسلم مبارک باندې ایمان راوړی دی. نو صحابه کرام باندې که هر څنګه سخت حالت راغلی دی، لیکن په یو حالت کې هم د اسلام نه جدا شوي نه دي. د حضور پاک مبارک در پرې خودل نه دی. نو مونږ او تاسو ته پکې تعلیم دی که هر څنګه تکلیف در باندې راشي او یو کافر دی راګیر کې وای ټکای دی چې ایمان پرېدا اسلام پرېدا، لیکن ایمان بنه پرېدي اسلام بنه پرېدي. د خلنا به همدغه د محمد رسول الله مبارک ناره وباسي چې زما دین او ایمان څوک دی؟ محمد رسول الله مبارک. دویمه فائدہ پکې دا ده چې دا د صحابه کرامو محبت د حضور پاک مبارک سره، هغه هم انسانانو او مونږ هم انسانانو. نو چې هر کله هغه سره د معاشرتي لین دین ختم شوه بیا هم د حضور پاک مبارک سره مینه او محبت ساتي. نو مونږ او تاسو هم د حضور پاک مبارک امتیان، مونږ له هم دا سوچ پکار دی چې مونږ د حضور پاک مبارک سره سونه محبت کو. دا سوچ مونږ ټول چې یو د حضور پاک مبارک د محبت داوا کو، پټکې د یوم په سر نشته، څوک پکې سر تور باندې ناست، ګيري پکې یو نیم پریخي دي او داوا سکو د حضور پاک مبارک سره مینه او محبت. حضور پاک مبارک خو چره هم په د اخلاق نسوار نه دي، صحابه خو چره هم په د اخلاق دغه نسوار نه دي، دغه مردار سیګریټ او چرس خو په کله هم نه دي سکلي. لږ ځان سره سوچ پکار دی چې موږ دا داوا پر یختونی دا او کنه دا دروغجنه. او بل فائدہ پکې دا ده چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چې نو په دین اسلام باندې ثابت قدم ولاړو. نو دغه شانتی مونږ او تاسو له هم پکار دي چې په هر حالت کې د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک نه جدا نشو او د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سره مونږ او تاسو مینه لرو او په هر حال کې د حضور پاک مبارک باندې درود وایو. انسان نه دا سوچ کوي چې زه په ورځ کې حضور پاک مبارک باندې څومره کرته درود وایم. رب العالمین دې مونږ او تاسو حقیقتاً په صحیح معنا کې د حضور پاک مبارک عاشقان جوړ کی او رب العالمین دا کوم خبره مچو کې رب العالمین دې په اول مال او بیتا صلا د عمل کولو توفیق را نصیب کی. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین.